د رئیسي مړینه د حکمتیار غیر مستقیم پیغور او ایران ته د امریکا لخوا د رد ځواب. جزئیات همدلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. حکمتیار وایي کوم هیواد چې قانون ولري د رهبرۍ خلا او بېثباتي پکې نه رامنځته کیږي. د حزب اسلامي مشر د ایران د ولسمشر او بهرنیو چارو د وزیر مړینې ته په اشارې ویلي په کوم هیواد کې چې قانون او حکمت حاکم وي هلته د رهبرۍ خلا نه رامنځته کیږي. د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار د دوشنبې په ورځ پر خپله ایکس پاڼه په ایران کې د چورلکې د نسکورېدو په پیښه کې د ولسمشر او بهرنیو چارو وزیر وژل کېدو ته په اشاره ولیکلي دي. په هغه هیواد کې چې قانون او حکمت حاکم وي د رهبرۍ هیڅ خلا نشته او نه له یوه لاس څخه بل ته د بېثباتۍ او کړکېچ لامل ګرځي. شنونکي وایي ظاهرا د حکمتیار اشاره د طالبانو حکومت ته ده چې تر اوسه اساسي قانون نه لري. حکمتیار دا یوه دردناکه پیښه بللې او د ایران حکومت او خلکو ته تسلیت ویلی دی. بلخو امریکا وایي د رئیسي ژغورنې عملیاتو کې د ایران غوښتنه مو رد کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تایید کړه چې ایران د هلیکوپټر د لوېدو له پیښې وروسته له واشنګټن د همکارۍ غوښتنه کړې وه. په هغه پیښه کې د ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسي او 7 نور کسان ووژل شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل امریکا بالاخره د لوجستیکي دلایلو له امله په دغو حادثو کې له تهران سره مرسته ونه کړای شوه. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان میتیو میلر خبریالانو ته وویل چې د رئیسي مړینه د ایران په وړاندې د امریکا اساسي دریځ نه بدلوي. دا نه ده څرګنده چې ایران له امریکا څخه په کومه لار مرسته غوښتې وه ځکه د امریکا او ایران ترمنځ هیڅ ډول رسمي ډیپلوماتیکي اړیکې نشته. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.